مور سره چې تا احسانات کول دسی ګناهونه چې قتل بشان ګنای هغه هم ته الله بخي دسی سلام تیر شوی دی یو ورور به د شپې تهجد کول او بل وی محمد بن منکدر محدث ته او ما د مور لچاپی کوله د شپې او دا یا ساتي زما دا یقین دی چې زما ثواب د دې ورور د ثواب نه ډېر دی بل محترمو یو مهم عبادت ته چې هغه د مور او پلار خدمت کول دي په دې باندې الله قربت او ملګرتیا حاصلېږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه یو سړی راغی د عراق نه او وته ویل ما یو ګناه کړی د قتل مې کړی څه قتل کړی یو جنې و ما غوښتا مال ایران کا او جنې خپل زما د نکاح انکار کول نو مال وسره او هغه جنې بیا ما قتل کا سازش مې وته جوړ کو چل جنې ما قتل کا اوس پیمانه دسی عمل لا توقع چې الله ما وبخي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تو فرمایل مور دشتا هغه ولنا مور مې مړه ده ول خدا بس الله ته توبه کوو الله د ځان نږدې کا نیک عملونه کوو بیا د عبد الله ابن عباس نه چاته پوسو وې دې سړی نه تا د مور تاسو ولې کو چې مور دشتا هغه ته ویلا اعلم عملا زدس یو عمل نبی جنم اقرب الى الله من بر الوالدته دس یو عمل شته دی نه چې انسان الله ته نږدې کی سوا د مور د خدمت نه ما ته یو عمل داسې نه معلوم د دې سړي لپاره چې دی هغه وکي او الله ته نږدې شي سوا د مور د خدمت نه مور سره د احسان محترمو مور سره چې تا احسانات کول دسی ګناهونه چې قتل بشان ګنای هغه هم ته الله بخي هغه الله معاف کی او الله ته به انسان نږدې کی موږ تاسو د سلف او صالحین او د دور واقعات چې وورو دسی علما دي چې ویل محدثین چې اوی با د کور بچت باندې نه قتل تر کله به شمول لاندې ګرځیدل وای دا زموږ د مور بي عزتي ده چې په کوټای دا عام خبره ده زموږ څه ځل کوم درځي خو هغه پسړه کې د مور دومره احترام وو چې د کوټې بچت باندې قتل زما مور دلان دی چې کور بر د کوټې بچت باندې یو عالم درشوي ده هغه تمور आवाज وکړو نو د مول جواب ورکو خو د سی پوښت आवाज باندې فعلا صوته صوتا ها د خپل आवाज د مور په आवाज باندې اوچت بیا ویل لکه مول خو تیز لهجه کې جواب ورکړل ځان ته ویل نو ځان له اوس یو قسم لا زجر رټنه ورکوله سزا ورکوله ځان لا نو دوه غلامان یو هغه آزاد کړ دوه غلامان آزاد څه د پاره چې ما مور په आवाज باندې आवाज اوچت کړه خلکو د مور احترام ډېر کولو دسی سلام تیر شوی دی یو ورور به د شپې تهجد کول او بل وی محمد بن منکدر محدث ته او ما د مور لچاپی کوله د شپې او دا یا ساتي زما دا یقین دی چې زما ثواب د دې ورور د ثواب نه ډېر دی زما ورور د شپې تهجد کوي او زه د شپې د مور پنده چاپی کوم په ولا منډما او زما ثواب د هغه ورور د ثواب نه ډېر د مور په خدمت کې خو الله جنت ورکړي انسان ته موږ تاسو اورونه حدیث ته چې د مور د قدمونو لاندې جنت ته د میندو احترام پکار ته محترمو عزت پکار دی د پلار احترام پکار دی پلار خو د جنت د دروازو نه یو دروازه ده د مور او پلار احترام دی په جمانه انسان جنت تم داخليږي د دې په جمانه د الله ملګرتیا حاصلېږي د الله محبت حاصلېږي انسان ګناهونه معاف کیږي